د پښتون ژغورنې غورځنګ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې پراخ احتجاجونه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان په پام کې لري نن سه شنبه د پاکستان او د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې احتجاجونه وکړي. دغه احتجاج د ملیشو له لوري د غورځنګ د مخکښ او فعال غړي سردار محمد عارف وزیر د شهادت پر خلاف رابلل کیږي. د غورځنګ غړي وایي له دې موخه نړیوالو ته دا پیغام رسول دي چې دا څنګه او چا وکړل او ولې پاکستاني ریاست د دې ترهګرو ملاتړ کوي، هغوی ته وسلې ورکوي او ساتنه یې کوي. دوی وایي زموږ تحریک سوله ییز تحریک دی او پر عدم تشدد ولاړ دی او یوازینۍ وسله مو احتجاج دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال سردار محمد عارف وزیر تېره شنبه د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړه. پر هغه د جمعې پر ماښام د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د ملیشو له لوري وسلوال برید شوی و. پښتون ژغورنې غورځنګ له تېرو څه باندې 2 کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو او د پښتنو په خاوره کې د امن راوستلو لپاره مبارزه کوي.